علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. د امام د شیخ صاحبانو ته سلامونه وایه. الله مرته وساته، ورځ د محشر را روان ده. سلامونه ملګرو، د جنرال مبین صاحب له جیل نه تازه ویډیو راغلې ده، راځئ دغه راسره وګورئ. په جیل کې له ده سره کوم ظلم کېږي. نو ملګرو، د جنرال مبین صاحب تازه ویډیو ده، راځئ د اخره پورې راسره وګورئ. او یو بل کلیپ دی په اخري کې سره شو کوم، دغه کلیپ هم راسره وګورئ چې له جنرال مبین سره په جیل کې څه روان دي. علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. د امام د شیخ صاحبانو ته سلامونه وایه. الله مرته وساته، ورځ د محشر را روان ده. او الله پاک به له دې ټولو نه د ما په حق کې پوښتنه کوي. د ما د یوې دقیقې د زندان جواب والله که د افغانستان ټول شیخان ورکړي. زړه مې سخت خفه ده، سخت مایوسه یم او سخت دردېږم. بېګا مولوي صاحب 1 بجه وه، نو تشناب ته لاړلم، بېرته چې راغلم خوب نه راته، ډېر مې ځان کته پورته کاوه، سخت بې خوبه م. بس شیطان وسوسې راته اچولې چې تې ولې نیولې، څه جرم دې کړی، کوم خیانت دې کړی. بس بیا به مې لا حول ولا قوة الا بالله دا به مې ویلې. نو د ما پوښتنه به رب له ټولو نه کوي، له تا نه نیولې بېرته تر تا پورې ټول د الله په نزد مسؤل وي. زه سخت مظلوم یم او سخت ظلم را سره سوی ده او د دې حق هم نه لرم چې ووایم چې ما سره ظلم سوی. بس الله ته مې ځان سپارلی دی. ما سلامونه کوه ورته خفه کېږم په ټولو کې. دغه خلکو نه مې زړه بد ده چې د الله په نزد مسؤلیت ورته راجع ده او دوی نه ادا کوي. د ما د یوې دقیقې د زندان جواب والله که د افغانستان ټول شیخان ورکړي. زړه مې سخت خفه ده، سخت مایوسه یم او سخت دردېږم. په ټولنیزو رسنیو مې یو کلیپ واوریدو چې غږ د جنرال مبین و. د جنرال مبین دغه تازه واز چې په سوشل میډیا باندې خپور شوی دی، په دغه تازه وایرل شوي غږیز کلیپ کې جنرال مبین ډیر زیات خفه، ناراضه او دردېدلی ښکاري. په دغه غږیز کلیپ کې جنرال مبین له طالب مشرانو څخه ګیله کړې ده او ویلي دي چې زه خو حتی په دې هم نه پوهېږم چې زه ولې نیول شوی او ولې بندي شوی یم. مطلب دا چې تر اوسه پورې جنرال مبین ته دا معلومه نه ده چې طالبانو ولې دی نیولی او په زندان کې د تورو تنبو شاته اچولی. او د په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې زما د هرې لحظې او هرې شیبې حساب به الله تعالی له تاسو ټولو څخه اخلي. له هغو ټولو څخه څوک چې زما په قضیه کې مسؤل دي او زه تر دې ځایه رارسولی یم. ملګرو، د جنرال مبین له خبرو جالبه دا ښکاري چې دی تر اوسه پورې ولې نه پوهېږي چې د افغانستان موجوده حکومت دی ته تورو تنبو شاته اچولی او د دومره میاشتو لپاره دی بند ساتي. د په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې زما د یوې لحظې زندان ځواب ولاکه د افغانستان ټول شیخان ورکړي. په دې خبرو کې د دې اشاره د طالبانو مشرتابه شیخ هیبت الله ته وه او له هغه څخه یې دا ګیله کوله چې زه یې د څه په خاطر زندان ته اچولی یم. جنرال مبین سره که څوک هم نظره دي او یا هم د هغه د نظر او فکر خلاف خلک دي، خو بیا هم په جنرال صاحب باندې د یو افغان په حیث باندې دا نه پیرزو کوي چې دی بغیر د ګناه او پوښتنې د تورو تنبو شاته وي. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.